ملګرو دا ویډیو ډیره زیاته انټرسټینګ ده ولې چې په دې کې به موږ تاسو د دنیا د داسې بیوقوف او د کمعقل مصرانو سره ملاوو کم چې به تاسو وینئ نو په خندا کولو به مجبور شئ. نو راځئ چې شروع کړو. ملګرو دا کم نیم پل چې تاسو ته په نظر راځي د دې حالات د شاته 44 کالونو نه داسې دي. دا د شاته 44 کالونو داسې پروت دی ولې چې د انجینیر سره د پنډه کمی د وجې نه د دې تعمیري په منځ کې ودرولی و او د هغې وخت نه والا دا د ساوث افریقا په کیپ ټاون کې د آن پینش برج په نوم باندې پیژندل کیږي. وروره دا د کوم انجینیر کار دی؟ مطلب یار د ټایلټ د سیټ د لګولو نه مینا یو پیر چې کول خو پکار وو چې چېرته د دې د وجې نه د دروازې په کولاوېدو کې خو به پریشاني نه وي. خیر کار څه دي اوس چې کله پریشاني جوړه شوې ده نو د ګیټ کټ کولونه بله سلار بچ نه و پاتې. د دې مزدور به څه داسې ښکارېږي لکه پوره ورځ چې دسه نه یې خوړلي. د کم د وجې نه چې سیمټ دی په پرایم کې نه غورځوي بلکې اخوا دېخوا یې غورځوي. د کم نه چې د سیمټو ښه ډېره بربادي شروع ده. واره وا دې ته وایي زبردست انجینیرینګ پیل. د دې ګودام مالک خپل مال د اوبو نه د بچ ساتلو دپاره له پاسه د وسپنو چت هم وکړو خو کیدای شي انجینیر د کار خراب کړی وي. د کم د وجې نه چې کله باران وشو نو بیا د مال د اوبو نه بچ نه شو ولې چې ټولې اوبو کم چې په چت باندې موجود وي هغه په سرو کې دننه رالې. د کم نه چې د ده ښه ډېر نقصان وشو. دا د چا کار دی؟ څوک پاگل بوی چې په دې قسمه سیړو باندې له پاسه د سیمټو چت جوړی. د کامن سنس نومې څه شیز یو که نه وي. اوس تاسو ووایئ که څوک په تادی باندې په دې پړو باندې بره خیجي نو د هغه سر به ماتیږي او که نه؟ ما ته خو داسې ښکارېږي چې د دې کور مالک ایسي لګولو والا ورکر له چېرته مهینه تنخوا نه ورکړې. د دې وجې نه هغه په غوسه کې راغی او ایسي د کمرې په ځای بهر د کړکۍ په دیوال لګولی دی. په رښتیا یار دا ډېره دمداره کاریګري ده. زما سره خو د ویلو دپاره الفاظ هم نشته. مطلب څوک دی هغه انسان چا چې دا سیړی رخ کړي دي. یو پیر خو به یې دا لیدلی چې سیړی هغه کم ځای ته د تلو دپاره رغی. د غضب انسان به یار دا کاریګر اوس کم دماغ لګولی دی وروره دی پیټینګ والا. یو پیر خو به یې دا چیک کړی چې دا پرمننټلی لګېدلی دی یا دا لرکولی کېږي. بې وجې د پایپس په منځ کې دومره جینټونه ولګول. اوس دا د لیدونه بعد به تاسو دا سوچ کوئ چې اخر په دې ستنه باندې دا څه تاویږي. وروره دا بل څه نه دي بلکې دا ډریل مشین دی کم چې د ورکر نه په لاپروایۍ کې له پاسه پاتې شوی دی. کیدای شي ورکر د څه صحیح کولو دپاره له پاسه خطی وي او بیا خپل کار ختم کړی دی او لاندې راکوز شوی دی خو هغه ته د لاندې راکوزېدو دومره تادي وه چې هغه خپل ډریل مشین بره پرېښودو. اوس چا چې هم دا کړکۍ او د دې هینډلز لګولي دي هغه په رښتیا باندې ډېر رسېدلی انسان دی ولې چې د کړکۍ د لګولو پوخ د هغې د هینډل د پوزیشن ناپ اخیستل د صحیح ونه ګڼل. د کم چې دا ریزلټ راووتو چې اوس په دا کړکۍ د هغې پورې بندي د کومې پورې چې د دې هینډل پوزیشن چینج کړی نه وي ولې چې څوک هم دا د کولاولو کوشش کوي نو بیا یو هینډل بل هینډل ته نښلي د کم د وجې نه چې بیا دروازه نه کولاویږي. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.